او دا مونږ او تاسو خو چې مجلس کې یو کس لږ سر وخوځي ذکر سره او یا لږ راپرېوځي ورپسې خاندو استهزا کوو دا کوم ځای راغلي دي دا نشته. شیخ عبدالحق صاحب د اخبار الخیام، شیخ الهند، شیخ الاطلاق، محدث دهلوي رحمت الله علیه صاحب د اشیاء الامات لیکي مبارک په د منبر د پاسه وي صحابه القال وجاء الحال د تقریر منځ کې به وي نور درته د علم ظاهر خبرې نه کوم، اوس به درته توجه کوم. د پیراني پیر صاحب مجلس کې به داسې چغې شوې، داسې چړاګانې به شوې، داسې جذبونه به شو. هغه لیکي وی ډېر کرت به د جذبیانو جنازې د پیراني پیر صاحب د صحبت د ذکر او د تقریر نه اوچتې شوې. خلکو به جذبه کې ځانونه مړه کړه، د هغه د صحبت نه به جنازې اوچتې شوې. دومره یې د سینې پهلواني مې لرله او دومره مشهور ولی الله دی. علماو د دیوبند کې ما سره یو کتاب دی اشرف الحکایات ورته وایي، اشرف الحکایات. هغه مې کتو دا اشرف علي تانوي صاحب د فرموداتو حکایات یې ورکې راجمع کړي. هغې کې د تانوي صاحب یو کیسه نقل کوي، وی د ده شیخ عبدالقادر جیلاني رضی الله عنه یو خادم د ده د قباو پګړۍ کپړې دا به یې وینځلې، بیمار شو، غریب وفات شو. په قبر کې چې کېښودو فرشتې ورته راغلې، ورته وایي چې من ربک، ای دوبي رب دې څوک دی؟ وی هغه ورته وایي چې تاسو څه وایئ، زه خو په دې نه پوهېږم، صرف دا یو خبره درته کوم، زه د شیخ عبدالقادر جیلاني رضی الله عنه غلام یم. بیا فرشتو یو بل ته وکتل چې دا څه زورور سړی دی، مونږ خو تاریخ کې داسې مړی نه ولیدلې. مونږ ورته وایي رب دې څوک دی؟ دی وایي د پیراني پیر صاحب غلام یم. بیا ورته وایي وما دینک، دین دې څه دی؟ دی ورته وایي نه پوهېږم، خو د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه غلام یم. وی نبي دې څوک دی؟ وی نه پوهېږم، د شیخ عبدالقادر جیلاني رضی الله عنه غلام یم. فرشتو خدای تعالی ته وویل چې د سره څوک دې سره بل سره مونږ ترې تپوس څه کوو، دې جواب څه راکوي؟ اشرف علي تانوي لیکلي وی خدای پاک ورته وایي چې د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب حواله یې درکړه، نو راځئ دې ما بخلې دې څه ورسره کوئ؟ او بیا لیکي وي دا جواب د صحیح ورکړی. ګوره حکیم الامت د مکتب دیوبند، دیوبندي علماو مشهور عالم دی او یې د جواب صحیح ورکړی. تپوس دې فرشتګان کوي رب دې څوک دی؟ دې جواب ورکوي د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب غلام یم. مقصد دا چې د هغه غلام یم، رښتونی غلام هغه وي چې د بادار او د آقا کوم رب وي هغه به د دې غلام هم رب وي. د شیخ عبدالقادر جیلاني غلام یم، د هغه چې کوم رب دی الله،